کله چې هم مونږه د هونډا نام واورو نو زمونږه په ذهن کې 125 موټرسایکل راسي. حالانکه داسې نه ده. هونډا د دنیا شپږم نمبر غټه د ګاډو کمپنۍ ده. نن به زه تاسو ته د دې کمپنۍ په باره کې څو خبرې کوم او د دغې کمپنۍ د مالک په باره کې. د دغې کمپنۍ د مالک د زندګي ډیره مشکله کهانی ده. دا خبره ده د 1914 چې کله د 8 کالو یو ماشوم د جاپان په یو ګراوند کې فوټبال کېلولو نو هغه د سلور په یو ماشین ولیدو. نو دا ډیر زیات حیران شو. دغه ورځ وا چې د ګاډو سره شوق پیدا شو. دغه ماشوم نوم و سوچایرو هونډا او چاته معلومه وه چې په روان وخت کې به دغه د دنیا غټه د ګاډو کمپنۍ جوړوي. لرنینګ انفارمیشن ټي وي کې یو وری بیا درته هرکلی وایو. دوستانو د جاپان په یو وړوکی شهر کې د سوچایرو هونډا په نام یو ماشوم پیدا شوی و او د پلار لوهار و او دغه سره دای د سیکلو جوړولو مستری هم و. د 15 ورونه او خواندې اول نه وفات شوی وي او دغه د پلار یو زوی و. د خو د سبق سره بالکل هم شوق نه و، لہذا د خپل پلار سره سیکل جوړول. چې کله د 14 کالو شو نو دای د نوکری په تلاش کې ووتلو او په څه وخت نه بعد د ګاډو په کمپنۍ کې نوکری مونده کړله. څه وخت نه بعد د دغې کمپنۍ دپاره 2 ګاډي هم جوړ کړل. نو دا هغه ګاډي وي چې کوم د 1924 ریسینګ چمپینشپ وګټلو. دای په دې وخت کې د ډرایور سره بطور انجینیر ناست و او په دې وخت نه بعد د ګاډو سره نور هم شوق ډیر زیات شو. 1928 کې د دې کمپنۍ مالک یو بل کمپنۍ جوړه کړله او د هغې ټوله ذمہواري هونډا ته ورکړله. د په دې کمپنۍ باندې ډیر زیات مهنت وکړلو. دای اوس یو ډیر ښه انجینیر هم و او یو ښه د ریسینګ ډرایور هم و. نو د خپل مالک د پاره یو ګاډی جوړ کړلو چې کم به 120 کیلومیټر پر هاور پر رفتار سره تللو. او دې ګاډي په دې وخت نه مخکې چې څومره ریکارډونه و دا ټول یې مات کړل او 20 کاله پورې داسې ګاډی بل چا نه کړو جوړ. زه هم دا سوچ کولو چې زه یو خپل دوکان جوړ کم او هلته کاروبار شروع کم. خو د قسمت د سات نه کوور ځکه چې په 1936 کې د یو ریسینګ په دوران د هونډا یو ډیر خطرناک اکسیډنټ وشو چې په هغه کې د یو لاس مات شو او نور بدن یې هم ډیر زیات زخمی شو. نه اوس دای مستری و او نه د ریسینګ کې حصہ اخیستلی شوله. نو چې کله دای ټیک شولو نو د خپل مالک ته وویل چې زه نور د ستا سره کار نشم کولای، البته که ته ماته د سپیر پارټ دپاره یوه ګوشې کمپنۍ جوړه کړي نو زه به په هغې کې د ستا دپاره کار کوم. خو د دې کمپنۍ مالک ورسره ونه منل. په 1937 کې د خپله د سپیر پارټ یوه کمپنۍ جوړه کړله خو د سره د دې کمپنۍ د چلولو پیسې نه وي. نو د به په ورځ کې په بله کمپنۍ کې کار کولو او د شپې به یې په خپله کمپنۍ کې کار کولو. د به په خپله کمپنۍ کې انجن او پیسټمې جوړولې. خیر په 3 کاله سخت مهنت نه بعد د یو قسم ته پیسټم جوړه کړله او دغه پیسټم نورو کمپنۍ ته ولېږله. خو دته څه پته وه چې په دې پیسټم کې اوس هم غلطیانې شته دی. د هغې وخت مشهورې کمپنۍ ته د پیسټمې قبولې نه کړلې. په دې نه بعد دای مختلفو کمپنو ته لاړو او هلته به یې ګاډي وکتل او د ګاډي انجن او پیسټمې به یې کتلې. او په پوره 4 کالو سخت مهنت نه بعد د یو وری بیا یو پیسټم جوړه کړله. دا پیره د پیسټم دومره زیاته کامیابه شوله چې د سره پیسټمې شارټ شولې او د خپلې کمپنۍ دپاره 2000 مزدوران ونیول. د هونډا دغه خوښي به د څو ورځې میلمه وي دا چاته پته وه ځکه چې کله په 1941 چې جاپان دویم جنگ عظیم شروع کړو نو په دې جنگ کې یو میزایل راغو او د هونډا په کمپنۍ باندې ولګېدلو چې د هغې په وجه سره د کمپنۍ مکمله تباه شوله. په 1945 کې چې کله جنگ ختم شولو نو د خپلې کمپنۍ چې کمې پرزې وې هغه $450,000 باندې خرڅې کړې.
په دې وخت کې په جاپان کې د ګاډو ډیره زیاته کمی وه ځکه چې ډیزل او پټرول نه میلاوېدل. نو دا په هغه وخت کې یو وړوکی انجن مینده کړو چې د جاپان آرمي به د ریډیو دپاره استعمالولو. د خپل عادت نه مجبور د یو سوچ وکړلو چې که چیرې مونږه دا انجن په یو سیکل باندې ولګوو نو یو خو به سفر کول آسان شي او بل به خرچه به هم کمه شي. نو دا دغه انجن په یو سیکل باندې ولګولو چې کله خلکو دا ولیدلو نو دا ته ډیر زیات ډیمانډونه وکړل او د سره نور څه انجن خو نه و. نو په دغه وخت کې د یو وړوکی کمپنۍ جوړه کړله چې په هغې کې به دغه وړوکی انجن جوړول او په اول ځل باندې په یو ماشین باندې د هونډا نام لیکلی چا ولیدلو. دې کامیابي نه بعد د بل یو نوی موټرسایکل جوړ کړلو چې هغې ته سوپر کب نوم ورکړو او دا موټرسایکل دومره زیات مشهور شو چې دا په پورا دنیا کې عام شو. 1960 کې د هونډا کمپنۍ د دنیا په ټولو کې غټه د موټرسایکل کمپنۍ جوړه شوله. اخر په 62 کاله عمر کې دته یوارې کامیابي حاصله شوله خو د هغه خواب چې د ماشوموالي نه لیدلو هغه پورا نشو. مطلب دغه چې اوس د ګاډو په طرف ته هم تلل غوښتل. په دې وخت کې ټویټا او نیسان غوندې غټې کمپنۍ موجودې وې. 100 کالو سخترین مهنت نه بعد اخر کار په 1972 کې د هونډا سیویک په نام باندې یو ګاډی جوړ کړلو او دا ګاډی دومره مشهور شو چې دغه نوی ماډل تر اوسه پورې هم په دنیا کې مشهور دی. که مونږ وګورو نو د موټرسایکل نه راواخله تر جهاز پورې په هر انجن باندې د هونډا نام لیکلی وي. په اوسني وخت کې دغه د دنیا شپږم نمبر غټه د ګاډو کمپنۍ ده. هونډا په 1991 کې د دغه فني دنیا نه رخصت شولو. امید لرم چې دا ویډیو به هم د ستاسو ډیره خوښ شوې وي. د نورو داسې معلوماتي ویډیو دپاره دا ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.